که د لمونځ کول ته زړه نه غواړي او په زړه کې د لمونځ کولو شوق نه وي، نو یو داسې وظیفه، یو داسې ذکر درته ښیم چې دې په برکت سره، دې په ویلو سره به انشاءالله العزیز په زړه کې به دې د لمونځ کولو شوق راسي او د لمانځه پایبنده به جوړ سي. دغه ویډیو ډېر زیاته شیر کړئ، هغه کسانو ته یې ورسوئ چې کوم چا په زړه کې د لمونځ کولو شوق نه وي. نو د قرآن کریم یو داسې آیات که چیرې ته په دا ترتیب او طریقه سره ووایه، انشاءالله العزیز د لمانځه پایبنده به جوړ سي. لمونځ چې دی هغه یو ډېر اهم عبادت دی، هغه د اسلام د ارکانو څخه یو ډېر غټ رکن دی چې کوم څوک لمونځ نه کوي د هغه دین نامکمله دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي وایي کوم څوک چې لمونځ نه کوي هغه دی د مسلمانانو و مجلس ته نه راځي. هغه دعا، هغه ذکر داسې دا د قرآن کریم یو آیات دی، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. دغه آیات د هر لمانځه بعد او د هر لمانځه مخکې، د هر لمانځه بعد او د هر لمانځه مخکې لس وارې وایه، یا که په ورځ کې وخت درته میلاو سو 100 وارې ضرور سره وایه. نو دې دعا په برکت سره به انشاءالله العزیز تاسې به په خپل ژوند کې د دې اثر ووینئ، د دې دا تجربه وکړئ په ځان باندې چې ستاسې په زړه کې د دې دعا په ویلو سره د لمانځه کولو شوق راځي او که نه راځي. نو دغه ویډیو ضرور درسره شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته هم ورسیږي.